السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې 83 کسان نور وژلي دي. حکومت د ګل د ورځې نه د لاک ډاون ختمولو اعلان وکړ. پبلک ترانسپورت به د سبا نه بحال کولی شي. د پنجاب حکومت د مې د 23مې نیټې پورې د لاک ډاون په اوږدولو باندې غور شروع کړی دی. د سند حکومت د مې د 23مې نیټې پورې د تعلیمي ادارو د بندو ساتلو فیصله کړې ده. دا 15 ورځو راځي په غزا کې د اسرائیل د بمبارۍ سلسله جاری ده. په غزا باندې د اسرائیلو د بمبارۍ په نتیجه کې د فلسطینی شهداو شمیره 160 ته ورسېده. د فرانس حکومت د فلسطینیانو په حق کې په مظاهرو باندې پابندي لګولې ده. امریکای د اسرائیلی جارحیت خلاف د اقوام متحده د سلامتی کونسل اجلاس د اتوار د ورځې پورې ځنډولې دی. سعودي عرب د اسرائیلو د جارحیت خلاف د OIC اجلاس د اتوار په ورځ باندې طلب کړی دی. ترکی د مسجد اقصی طرف ته د اوچتېدونکي هر لاس د ماتولو اعلان وکړ. اسرائیل سسیز دی کتونکو نن په دې بولیټن کې و مونږه تاسو ته د اسرائیلو اصلیت خایو. اسرائیلی فورسز په غزا کې د میډیا 11 منزله عمارت په نښه کړی دی. آرمی چیف جنرال قمر باجوا د اختر په 2مه ورځ باندې د مغربي سرحد دوره کړې ده. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې د میا شهباز شریف نوم لا تر اوسه پورې په اسرائیل کې نه دی اچولی شوی. په ګجرانواله کې یو ګاډی نهر ته پریوتی دی چې په نتیجه کې 11 کسان مړه شوي دي. په سیالکوټ کې د لمبا په وخت باندې په نهر کې 3 کسان ډوب شوي دي. په افغانستان کې د جمعې د مانځه په وخت په جومات کې دماکه شوې ده چې په نتیجه کې 12 کسان شهیدان شوي دي. د پاکستانی قومي کرکټ ټیم د ویسټ انډیز د دورې شیډول اعلان کړی شوی دی. نن په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. بل اړخ ته د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق د کراچۍ سره د سیند په مختلفو برخو کې د باران کېدو امکان دی. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब.
او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 83 کسان نور وژلي دي. دې سره تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمېره 19,480 شوه. د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 13,252 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 1501 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. وایي چې په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو شرحه 5.8% ده. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 7,480 ده. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن په ملک کې د ګل د ورځې نه د لاک ډاون د ختمولو اعلان کړی دی. پبلک ترانسپورت به د سبا نه بحال کولی شي. بل اړخ ته دا اطلاعات هم راغلي چې د پنجاب حکومت د مۍ د 23 نیټې پورې د لاک ډاون په اوږدولو باندې غور شروع کړی دی. د سیند حکومت د مۍ د 23 نیټې پورې د ټولو تعلیمي ادارو د بندو ساتلو اعلان کړی دی. په غزا کې په تش لاس فلسطینیانو باندې د اسرائیلو د بمبارۍ نن 5مه ورځ ده. د کمې په نتیجه کې چې 126 فلسطینیان شهیدان شوي دي چې پکې 11 ماشومان او 9 حاملې زنانه هم شامل دي. اسرائیلو په غزا کې د بمبارۍ په دوران کې یو مهاجر کیمپ هم په نښه کړی دی چې په نتیجه کې په ګډ شمیر کې زنانه، ماشومان او عام مسلمانان شهیدان شوي او ژوبل شوي دي. امریکې د اسرائیلو د جارحیت خلاف د اقوام متحده د سلامتي کونسل اجلاس د اتوار د ورځې پورې ځنډولی دی. وایي چې دا اجلاس په اوس د اتوار په ورځ کیږي. بل اړخ ته سعودي عرب د اسرائیلو د زبردستۍ خلاف د OIC اجلاس په فوري توګه راطلب کړی دی. وایي چې په دې اجلاس کې به د اسرائیلو د زبردستۍ او په غزا او بیت المقدس باندې د حملو په باره کې تفصیلي بحث کیږي او امت مسلمه به د دې زبردستۍ د بندولو دپاره ګامونه اوچتوي. بل اړخ ته د ترکي صدر طیب اردګان په اسرائیلو باندې غږ کړی دی چې د مسجد اقصی طرف ته اوچتېدونکي هر لاس به ماتولی شي. څرنګه چې په شامي سرحد باندې د دهشتګردۍ د روکولو دپاره ګامونه اوچت کړی شوي دي، دغه رنګې به د مسجد اقصی د حفاظت دپاره ګامونه اوچتولی شي. کتونکو اسرائیل د دنیا په نقشه باندې یو غیر قانوني ریاست دی. د دې ریاست ټوله رقبه 20 مربع کیلومتره ده او ټوله آبادي 15,50,000 ده. د دې غیر قانوني او دهشتګرد ریاست آبادي د پاکستان د لاهور ښار نه هم کمه ده. خو بیا هم دا ریاست چې څه غواړي په پوره دنیا کې هغه کوي او دغه رنګې په پوره دنیا باندې حکومت دی. د دې وجه څه ده او په شا یې څوک ولاړ دي؟ چېرته دا د مسلمان امت بې اتفاقي خو نه ده که بیا د امت مسلمه د قیادت بېحسي ده؟ راځئ چې په دې خبره باندې غور وکړو او ځان څه نتیجې ته ورسوو. بل اړخ ته اسرائیلي فورسز په غزا باندې د بمبارۍ په وخت باندې د میډیا 11 منزله عمارت په نښه کړی دی کوم چې په مکمله توګه باندې تباه شوی دی. د دنیا مهذب قامونه تپوس کوي چېرته دي د دنیا منصفان؟ ولې کېږي په تش لاس فلسطینیانو باندې دا ظلم او زبردستي؟ آرمی چیف جنرال قمر باجوا د اختر په 2مه ورځ باندې د مغربي سرحد دوره کړې ده. د په دې موقع باندې وی چې د پاک فوج سره به ټولې قانون نافذ کوونکې ادارې د خپل میشن د تکمیله پورې کار کوي. د SPR مطابق د اختر ټوله 2مه ورځ په سرحداتو باندې د تعیناتو ځوانانو سره تیره کړه. وزیر داخله شیخ رشید ویلي دي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف نوم لا تر اوسه په ACL کې نه دی اچولی شوی. د اطلاعاتو مطابق په ګجرانوالا خانقاه ډوګرا کې یو ګاډی په نیر کې پریوتی دی چې په نتیجه کې 11 کسان مړه شوي دي. وایي چې د دې ټولو مړو تعلق د ګجرانوالا سره دی. د سیالکوټ په پیسرور کې په نیر کې د لمبا په وخت باندې 3 کسان ډوب شوي دي چې د دوی مړي لا تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي.
په افغانستان کې د جمعې د مانځه په وخت په یو جومات کې دماکه شوې ده چې په نتیجه کې د جومات د امام سره 12 کسان شهیدان شوي او 19 نور جوبل شوي دي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د ویسټ انډیز د دورې شیډول جاری کړی شوی دی. دا دوره به د 21 جولای نه د 30 اگست پورې وي. په دې دوره کې به 15 T20 میچونه او 2 ټیسټ میچونه لوبولی شي. په دې دوره کې 3 ټیسټ میچونه لوبول وو چې د هغې نه یو راکم کړی شو او دغه رنګې 2 ټیسټ میچونه پاتې شو او T20 میچونه د 3 نه 15 کړی شو. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. او اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. البته ټوله شپه ورځ په اسمان باندې کله خال خال او کله ګوري وریځې موجودې وې. په راروانو 24 غنټو کې د ملک په مختلفو حصو کې د باران کېدو امکان دی، خو وایي چې په مجموعي توګه به موسم ګرم او خشک وي. بلخوا د محکمه موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق په کراچۍ، ټټا، بدین، میرپور خاص او د سیند په نورو علاقو کې د ګړ ګوړ سره د باران کېدو امکان دی. وایي چې په دې علاقو کې د 12 نه د 13 غنټو پورې باران کېدی شي. تیزې هواګانې به هم چلیږي چې د هغې رفتار به د 80 نه تر 100 کیلومترو پورې وي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.